ستا ملک په ناشنا ناشنا طریقو سره انګریزان لګیا دي سازش کوي. تاسو خبرې که نه خبرې؟ د کافرانو یو سازش دی. زما ستا معیشت تباه کوي، زما ستا حکومت تباه کوي، زما ستا نظام تعلیم تباه کوي. په چا پردې مردې خو نه اچو. ووایي مولیانو کې خو خراب شته که نشته؟ شته که نشته؟ توجه. یو ځای کې د پوډریان ناست وو، پوډر یې څښل، نو دو مولیان روان وو. هغه یو مولي چې په پوډریانو سلام وکړه، هغه یو پوډري بل ته وایي چې الا مولیانو کې هم مسلمانان شته. زه درخواست کوم په مولیانو کې هم مسلمانان شته، ظالمانو. توجه. خو خراب هر چا کې شته، خو زما ستا پهچان تعارف به دا کلمه جماعتونه به نه تن یو سیاسي اختلاف به ته به یو لیډر خوښوي، دی به بل لیډر خوښوي، ابه د الیکشنه پورې خو یو بل سره مشت و ګریوان کېږو نه. درخواست زموږ پلار په نیکه تبلیغیان یو، زه یم الله یې دا ټولو پارټو والا 4 میاشتو د تبلیغ کې قبول کړي. دلته درته وایي چې په رمضان کې به ګناه ته درکنار حلالي بیبي ته به هم نه ورنږدې کېږي. حرام خو لرې خبره ده، کور کې تا سره فریزر کې کول ډرینک موجود دی، فروټ موجود دی، حلال به نه خوري. لیکن چې کله خوبات باندې پوه شو بالغ شوي نو الله احکامات متوجه شو، نو اوس د اسلام روژه ده، نو حرام به نه خوري، ګناه به نه کوي. او دلته کې دا روژه چې دلته کې د دنیا د آفتاب غروب شي نو پابندي ختمه شوه، او د اسلام په روژه کې چې د عمر آفتاب غروب شي او ما او تا مړه شو نو پابندي ختمه شوه. سمجھنے والے سمجھو. د اسلام روژه دا د بالغ کېدو نه واخلي تر مرګه پورې ده، او د رمضان روژه دا د پښمنۍ ټیم چې ختم شي انتهای سحر سے لے کر غروب آفتاب پورې. او ناشنا نکته درته وایم، توجه. د رمضان روژه چې کله آفتاب غروب شي، توجه، آفتاب غروب شي دا روژه ته په کجوره ماته، آب زمزم باندې، په پیو باندې، په شملو باندې، په لسی په شربت باندې، په پروټو باندې، د دنیا په خوراکونو، د دنیا په اوبو باندې دا روژه ماته. خو چې تا د اسلام روژه تا د پابندۍ ژوند تیر کړی، تقوا پرهیزګاري دینداري د اختیار کړې وه، ګالی ګلوچ نه و کړي، چاته د سپک نه و کتلي، چاته د کنزل نه و کړي، د مشر عزت دې کړی، په کشر شفقت دې کو، قدر عزت دې کړی، خرافات دې نه و کړي، منشیات دې نه و کړي، تا پبجي نه و کړي، فری فایر دې نه و کړي، لایو لډو دې نه و کړي، فضولیات دې نه و کړي، خرافات د تقوا او د پرهیزګارۍ ژوند دې تیر کړی. او ستا د عمر آفتاب غروب شي نو دغه روژه به په کجوره نه، دغه روژه به په آب زمزم نه، دغه روژه به په مستو په شملو نه، دغه روژه به په چوارو باندې نه. ها چې تا د ایمان په حالت کې دنیا نه لاړې او تا د پابندۍ ژوند تیر کړ او ستا د عمر آفتاب غروب شو نو تا به دا روژه په څه ماتې؟ ته به د دواړو جانو سردار د الله حبیب د محمد عربي په مبارکو لاسو سره په آب کوثر به دغه روژه ماتې، په آب کوثر به دغه روژه ماتې. زما پیغمبر به په خپلو لاسو تا له آب کوثر درکوي چې ستا روژه وه په دنیا کې، تا د اسلام روژه وه، ستا د پابندۍ ژوند تیر کړي، تا د تقوا ژوند تیر کړي. راشه دا روژه ماته که په آب کوثر باندې. آب کوثر چې چا وڅکل د هغې نه بعد به په هغه باندې تنده نه راځي، هغه باندې تنده نه راځي. نو د رمضان روژه هم وپېژنئ او د اسلام. او چا چې رمضان څنګه تیر کړه دا مشاهدې سے ثابت ہے چې د چا روژه څنګه وه، دا 11 میاشتې به هغه شانتي. که چا په روژه کې تقوا اختیار کړې وه 11 میاشتو کې به تقوا وي. که چا په روژه کې پرهیزګاري، او چې یو سړي په روژه کې ځان بدل نه کړ، تر دومره پورې روایتو کې ذکر دي، وایي په روژه کې ځان په دین باندې دومره ستړی کې، په عبادت ځان دومره ستړی کې، دومره ځان ستړی کې چې فرشتو له په تاسو باندې ترس راشي. ځان ستړی کې، غرونو ته خیږي او کوزېږي په دې روژه په خولي. او بیا اوس چې د تراو ټایم راشي یاره بیمار یو. خیر دا دې پکې کنسیشن نشته، کنسیشن پټي کې په سره ګرمۍ کې ته لګیا یې، د پټو کار کې، د غرونو کار کې، د کانو کار کې، هلته تا نه متاثر کوي. خو بس تراو ته دې ملا ماته ده، تراو ته دې وجې نه دا د قرآن میاشت ده، د رمضان میاشت ده، دې سره نسبت او تعلق وي. سټوډنټس ته یو جمله وایم، پبجي مه کوئ، فری فایر مه کوئ، لایو لډو مه کوئ. د موبایل ګیمونه دا د انګریزانو سازش دی. ستا ملک په ناشنا طریقو سره انګریزان لګیا دي سازش کوي. تاسو خبرې که نه خبرې؟ د کافرانو یو سازش دی. زما ستا معیشت تباه کوي،
زما او ستا حکومت تباہ کوي، زما او ستا نظام تعلیم تباہ کوي، زما او ستا نظام صحت تباہ کوي. دا د ایجوکیشن تباہی ده، دا د موبایل گیمونه. توجه، دا د موبایل گیمونه، دا د ایجوکیشن تباہی ده. ووایه د موبایل گیمونو د ایجوکیشن، د موبایل گیمونو د ایجوکیشن